السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ګلونو مسلینو هیله ده چې روغ جوړ صحتمند یاست. دا زموږ سره د لینکس لیکچر نمبر 17 دی. ولسم لیکچر ده. په دغه لیکچر کې به موږ مخته ځو. انشاءالله دا ځل به نوی ټاپک سټارټ کوو، خو موږ به دا ځل ډېر تیوري باندې کار نه کوو ځکه چې زه پوه شولم تاسو تېرې ویډیو کې ډېر خسته شوي یې. زه راځم دلته لومړنۍ موږ دغې ته وایو چې څه وایو، دې باندې خو لږ باید پوه شو. صحیح ده. انشاءالله موږ تاسو لږ حوصله ولرئ. موږ تاسو انټرمیډیټ لیول کې یو څو ټاپک پاتې دي چې هغه ډېر اهم ټاپکس دي. نه وروسته موږ اډوانس ته ځو، هلته به موږ بیا باش سکرپټینګ وایو، همداشان سرور کنفیګریشن ده چې هغه تاسو یو سرور از اډمین جوړولی شي. نو دلته موږ وایو نن ټاپک چې دی چینینګ ده او همداشان سټیټ کمانډ ده، او بل به موږ سره سټریم وایو، انپوټ آوټپوټ ریډایریکشن په لینکس کې سټینډرډ آوټپوټ او سټینډرډ انپوټ آوټپوټ سټریم چې دی دا کوم پروګرام یا کریکټرز دي او پات موږ ویلی هم او خو دې کې به نن پراکټیکل وکړو. صحیح ده ملګرو. زه راځم لومړنی موږ سره چینینګ دی. چینینګ د دې په خاطر استعمالي کړي چې تاسو چې وکئ یو ډایرکټري ته لاړ شئ او یو ډایرکټري جوړ کړئ، په هغې ډایرکټري کې بل ډایرکټري ته لاړ شئ، په هغه کې لکه مولټیپل کمانډس یا ډایرکټري په یو وار جوړ کړئ. دلته لیکلي دي ملګرو ګورئ، is used to create a directory and enter a directory within a directory create another file or directory. دې لپاره استعمالي کړي چې تاسو یو ډایرکټري جوړه کړئ، هغې ډایرکټري ته بیا په سیم ټایم کې دننه شئ، په هغې ډایرکټري کې بله ډایرکټري جوړه کړئ، بیا هغې ډایرکټري ته په سیم ټایم کې دننه شئ او بیا چې وکئ هغې کې یو فایل جوړ کړئ چې دې ته چینینګ ویل کېږي. لکه دلته وایي که ایم کې دی یار علي ما جوړ کړلو، اینه وروسته زه غواړم په دغې یو لاین کې سی ډي علي ته لاړ شه، په علي کې بیا ایم کې د بله ډایرکټري علي ون سی ډي علي ون ته لاړ شه، بیا په علي ون کې ټچ فایل جوړ کړه، نو دې ته چینینګ ویل کېږي. پایپینګ خو موږ ویلی دی ملګرو چې تاسو یو څو مولټیپل کمانډ څنګه کوئ په یو لاین کې استعمال کوئ، یا تاسو وکړئ چې is used to find specific things within a boundary. دلته که زه راشم تاسو ته لږ په دې کې نور هم ولیکم چې وبلیکم چې is used to multi دې باندې موږ په ډیټیل سره خبرې کوي کمانډس ان وان لاین. صحیح ده ملګرو. په دې ډول هم تاسو کولی شئ چې دا ولیکئ. صحیح ده. پایپینګ د لپاره هم سره استعمالي چې تاسو مولټیپل کمانډ څنګه په یو لاین کې ولیکئ، لکه ls ماینس l etc ته لاړ شه، پاس ډبلیو ته بیا فایف علامه وه چې په هغه کې مو ته ورډ کاونټ کوي. بل موږ سره ملګرو WC کمانډ دی، دا موږ ته ورډ کاونټ کوي. مثال په طور چې تاسو WC ولیکلو، تاسو فایل نیم ورته ولیکئ، هغې نه به مثال په هغې فایل کې څومره لاینز کې دي، څومره حرفونه کې دي او د هغې څومره سایز د هغه سایز تاسو ته په بایټ کې ښایي. سټیټ کمانډ دی. سټیټ کمانډ د څه خاطر استعمالېږي؟ دا موږ ته د فایل په باره کې معلومات ورکوي چې مثال آینوډ چې دی فایل، مثال دلته لیکلي دي چې to give further info about like file size په اړه ما بلاکس چې دی آینوډ نمبر دی، کانټیکس ده آینوډ نمبر او همداسې بلاکس به وشي دا چې دی په راتلونکي ټاپکس کې موږ لرو. نو زه به آینوډ موږ دلته ښایي، موږ ته همداشان د یوزر آی ډي او همداشان یوزر ګروپ آی ډي هلته ښایي، نو دې په ترو تاسو داسې کولی شئ دغه شو کې. بل موږ سره چې دی په لینکس کې یو سټریم سټینډرډ او انپوټ دی او آوټپوټ سټریم دی. دغه چې دی موږ سره په لینکس کې دغه د څه خاطر استعمالېږي؟ زه لومړی ځم تاسو ته چینینګ کوم. صحیح ده چې ډول استعمالېږي. زه راځم لیکچر کوم ګورئ دی باندې پریکټس کوئ، بغیر له پریکټس زه بیا فوکس کوم، بیا تمرکز کوم چې بغیر له پریکټس تاسو نشئ توانېدلی چې لینکس کې تاسو کار وکړئ. تاسو به دلته ښه پوهېږئ چې دا کمانډ به چې تاسو پریکټس ونه کړئ تاسو نه بیا هغه لاره پکې ورکوي. نو زه دلته راشم ملګرو، زه به راسم چې وکړم. لومړی موږ سره چینینګ دی. چینینګ زه ایلیز کوم. دلته ګورئ ما سره یو سکرپټ خالي فایل ده، نور موږ سره بای ډیفالت ډایرکټرانې موجود دي. زه په روټ یوزر او زین الله هم ډایرکټري کې موجودیت لرم. اوس فی الحال که پی ډبلیو ډي ولیکم
نو دا ماته وایي چې تاسو روټ یوزر چې دا چیرته موقعیت لري په هوم کې زین الله کوم هوم ډایرکټري ته په هغې کې تاسو اوس موجودیت لرئ. نو زه به دلته چې ولیکم زه به دا کلیر کړم زه به دلته ولیکم چې MKDIR علي په نوم یو ډایرکټري جوړوم. تاسو به سیمیکارن اچوئ ملګرو. CD علي ته لاړ شه علي کې CD علي ته لاړ شه بیا سیمیکارن واچوئ MKDIR همداشان ماته علي1 په نوم یو ډایرکټري جوړه کړه بیا سیمیکارن تاسو واچوئ بیا ورته وایه چې CD علي1 ته لاړ شه علي1 همداشان بیا ښه ملګرو تاسو CD علي1 ته لاړ شه په علي1 کې ماته چې وکړه ټاچ ماته یو فایل جوړ کړه ټاچ زه ورته ولیکم د چې په نوم د ټیسټ په نوم یو فایل جوړ کړئ انټر کړئ. نو دغې ته څه ویل کېږي دې ته چینینګ ویل کېږي چې تاسو په یو لاین کې ملټیپل ډایرکټریز جوړ کړئ یا فایلونه هغې ته انټر کړئ هغې کې ستایه. زه اوس علي1 ما ډایرکټري جوړه کړه علي ډایرکټري هغې ته لاړلم علي ډایرکټري ته بیا په هغه کې ما علي1 جوړ کړلو نو په دې کې بیا علي1 ته لاړلم په هغه کې ما فایل جوړ کړلو. زه اوس چېرته موجود یم په علي1 ډایرکټري کې یم چې په علي1 ډایرکټري کې یم دلته علي1 ډایرکټري کې ما یو فایل جوړ کړو د ټیسټ په نوم. زه اوس کایلیس کم دلته ما سره ټیسټ په نوم فایل څنګه دی موجود ده. اوس CD ډاټ ډاټ بیرته شروته کېږم تاسو ګورئ چې زه د یو سټیپ د علي1 څخه بیرته راغلم. نو اوس که زه ایلیس کم ګورئ ملګرو دلته ما سره به د چې د علي په نوم ډایرکټري جوړه شوې وي چې په دې کې ما سره بیا علي1 دی په علي1 کې بیا ما سره چې دی دلته یو فایل موجود دی. که زه اوس CD علي ته لاړ شم علي ته راغلم اوس ایلیس کم دلته ما سره علي1 موجود CD علي1 ته لاړ شم دغه ډایرکټري کې زه اوس موجود یم علي1 ډایرکټري کې ما سره دننه فایل ده. نو CD ډاټ ډاټ بیرته زه څنګه کېږم د ډایرکټري څخه اگزیټ کېږم. اوس به ملګرو تاسو ما نه یو کوېشن هم دلته کمنټ کې شوی و هلته یو سټوډنټ لیکلی و چې موږ تیر هغه کې لیکچر کې فایل فارمیشن باندې خبرې وکړلې. اوس که ګورئ ملګرو دلته ما سره یو فایل وي هغې فارمیشن څنګه وي هغې ته فارمیشن زه اساین کم مثال په طور ګورئ زه دلته کوم ټیسټ زه ایلیس کم دلته ما سره چې دا د علي په نوم ډایرکټري ده صحیح ده علي په نوم ډایرکټري ګورم چې د دې فارمیشن شوې ده علي په نوم کوم ډایرکټري ده دغې اونر چې دغه فل فارمیشن لري ګروپ یوازې رایټ فارمیشن نه لري هغه هم سره ریډ او ایگزیکیوشن او ادر چې دی هغه هم ریډ ایگزیکیوشن لري. اوس که زه CD لاړ شم او په CD علي ته لاړله په دې کې دننه کوم ډایرکټري چې ده مثال په طور علي1 دغې وګورم دې هم همداشان څنګه ده موږ سره فایل فارمیشن ده چې هغه ته فل فارمیشن لري. زه اوس که CD علي1 ته لاړ شم نو LL کم دلته ګورئ د دغې فارمیشن څنګه ده د ټیسټ فایل فارمیشن بیا د اونر لپاره همدن د ګروپ لپاره همداشان دغه لپاره چینج ده. ګورئ RW مطلب چې دا دغه اونر چې د ریډ او رایټ کول چې ایگزیکیوټ کولی نشي دغه فایل او همداشان R او ماینس مطلب چې ګروپ دی هغه یوازې ریډ کولی شي او یوازې مثال په طور دلته ادرس یوزر چې دی هغه یوازې ریډ کولی شي. زه اوس دلته ټاچ یو بل فایل جوړوم د ټچ په نوم او دلته زه چې جوړوم هلته ورته لیکم چې ټیسټ2 د ټیسټ1 مې جوړ کړلو LL مې کړلو. ګورئ د دغې فارمیشن هم همدا ډول ده ځکه MKDIR جوړ کړم دلته یو ډایرکټري او زه ورته ولیکم چې مثال ټیسټ2 صحیح ده LL کم. ګورئ ملګرو دلته اوس د اونر چې د فل فارمیشن لري ګروپ چې د هغه ریډ او ایگزیکیوشن لري. نو زه CD کېږم زما مطلب څه دی دلته ملګرو هلته کوېشن شوی دی صحیح ده نو تاسو به هم په همدې باندې پوه شئ. زه LL کم ګورئ په دغې فارمیشن خو چې ده دغې فارمیشن د دې کې چې نور فایلس دی هغې نه جدا ده هلته تاسو ولیدل چې کوم فایلونه موجود دي هغې فارمیشن څنګه ده جدا ده. نو تاسو غواړئ چې مثال په د علي ډایرکټري هم سیم پرمیشن ولري چې په دې کې نه سب ډایرکټریز دي هغه د هم سیم دغه رقم پرمیشن ولري لکه د
لکه دا فایل چې لري لکه دا ډایرکټري چې لري په دې کې کوم سب ډایرکټریز چې دي یا فایلونه هغه ټول باید دا ډول فارمیشن ولري. نو د هغې لپاره موږ سره فارمیشن بس څنګه اساین کوئ تاسو به ورته ولیکئ چې سی ایچ موډ ولیکه ماینس آر ریکرسیولی مطلب ریکرسیولی زه فارمیشن اساین کوم. کومه فارمیشن زه ورته وایم چې آنر چې دغه د فل فارمیشن ولري آنر ګروپ او همداشان دغه اگزیکیوټ آدرس یوزر هغه د هیڅ پرمیشن ولري نه د ډایرکټري ته څنګه شي نه دی نه کیدلی شي او په دې کې نور سب ډایرکټریز دی هغه د هم دا ډول فارمیشن ولري. نو تاسو به راشئ ورته ولیکئ چې مثال یوزر کوم آنر چې د یوزر دا مساوي که آر ډبلیو ایکس. ما ملګرو تیر ویډیو کې دا هلته یو کمانډ ملټیپل لاین کې مو ولیکل نو تاسو دغه بیا جلا جلا دلته سپیس مه ورکوئ دلته راشئ تاسو ما دا بیا چیک کړلو نو تاسو بیا ولیکئ ګروپ دی چې وي ګروپ دی از اکول ټو ماینس 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 مطلب هیڅ پرمیشن دی ونه لري ګروپ چې کوم مثال د ګروپ ممبران دی یا د روټ ګروپ ممبران هغه د دغه ډایرکټري هیڅ پرمیشن ونه لري. او همداشان بیا تاسو کما واچوئ او آدرس یوزر هغه از اکول ټو چه سره کوي هغه ماینس ماینس چې مطلب نه دی ریډ کولی شي نه دی رایټ او نه دی اگزیکیوټ کولی شي. د کوم فایل زه ورته لیکم چې د علي د کوم ډایرکټري ده تاسو وزه چې کوي انټر کوئ. ګورئ ملګرو ما ریکرسیولی ما ورته وویل چې ریکرسیولی مطلب چې په دغې ډایرکټري کې نور کوم سب ډایرکټري یا فایلونه دي هغه ټول د همدا ډول څنګه ولري دا ډول فارمیشن دی ولري. که زه اوس ls کم ll کم ll مې کړلو دلته ګورئ ملګرو ډي آر ګورئ نه ګروپ ته او همداشان نه آدرس یوزر ته د علي کوم فارمیشن شته صحیح ده خالي یوازې آنر کولی شي چې وګیم دغه موږ سره د دغې فول فارمیشن اتارټي ولري. اوس ځکه سی ډي علي او علي ته لاړ شم نو دلته علي ون کوم فایل چې دی ll کم هغې به همداشان فارمیشن اخیستې وي. بیا زه سی ډي علي ون ته لاړ شم علي ون ته نو دلته ګورئ ll کم ملګرو دلته ما سره 3 فایلونه دي هغه 3 واړه فایلونه به څنګه شوي دي یا دغه 2 فایلونو ته او د ډایرکټري ته هماغه فارمیشن چې موږ هلته اساین کړله دې ته هم اساین دې ته تاسو کولی شئ چې په یو ډایرکټري کې ریکرسیولی تاسو مطلب هغه اساین کړئ په دې ډول تاسو کولی شئ. بل موږ سره ملګرو یو سټوډنټ بل کوېشن کړی و چې مثال د ll او تاسو یو کمانډ هلته انټر کړو چې ls ماینس ال دا هلته مونږ کمانډ لرو ll دی همداشان او ls ماینس ltr دی. ګورئ ملګرو ls ماینس ال د دغې دا مونږ ته لانګ لیس راکوي د فایلونو په باره کې چې مثال هغې مونږ ته هغه ښیي فارمیشن ښیي او ال چې دی دغه د دغې شارټ کټ دی یا الیس دی چې الیس باندې مونږ خبرې کړي دي او ls ماینس ltr دغه مونږ ته څه کوي. نو زه دا انټر کوم دا مونږ سره کار نه کوي زه cd ډاټ بیک شي کېږم دلته اوس کسئ زه اوس ls کوم صحیح ده ملګرو کلیر کړم زه ll ماته لانګ لیس وکړه که زه ls ماینس ال کم دا دواړه سیم دي د ls ماینس ltr سره فرق شی دی د دغې کمانډ ls ماینس ال. دلته ګوره ملګرو چې کوم فایلونه دي هغه ماته ګډ وډ ښیي که زه دلته یو فایل جوړ کړم ګورئ زه یو فایل جوړ کړم ټاچ مثال ارف صحیح ده او ls کم ll ګورئ ملګرو علي دلته ښیي ارف فایل دلته موجود دی او سکرپټ دا هم یو فایل دلته موجود دی. نو ls ماینس ltr هغه تاسو ته فایلونه یو بېخته راوړي او فولډر یې فاز ډایرکټري تاسو ته ځان ته شو کې هغې رقم ته خو فایلونه یوازې موږ ته ځان ته شو د کوي ګوره ماینس ltr انټر کوئ. ګوره ملګرو ما ته چې کوم فایلونه دي هغه یې لاندې راوړل او ډایرکټري په هغه ځای کې سره تفاوت دومندي کې نه کوم داسې خاص تفاوت نشته. ښه ملګرو تاسو چینینګ باندې هیله ده چې پوه شوي یاست موږ چینینګ وویلو نو اوس به موږ څه وایو بل موږ سره چې دی WC دی که نه WC موږ سره څه لحاظې رسملیږي زه دلته راشم چې موږ دلته WC دی ووټ کاونټ دی ووټ کاونټ موږ خو پایپینګ ویلی خو دلته بیا یو اگزامپل درکړم چې تاسو ذهن ته بیا راشي پایپینګ څه رقم ډول استعمالیږي.
مثال زه به ورته ولیکم چې ما ته کیټ سلاش etc ته لاړ شه. په etc کې کوم پیس wd دا یو ډایرکټري ده، په دې کې چې کوم یوزران سټور دي. ما ته دلته چې وکړه دلته wc ورډ کاونټ که صحیح ده، یا تاسو ورته ولیکئ چې ګریپ که ما ته یو تاسو سټرینګ ورته لیکئ، یا مثال ورته ولیکئ چې زین الله یوزر تاسو وګورئ دلته به مونږ سره موجود وي که نه. ګورئ ملګرو مونږ سره زین الله یوزر موجود دی. نو دا ډول مونږ فایپینګ چې مولټیپل کمانډ اول ما ته وایي چې مثال کیټ که etc پاس ډبلیو دا هم ما ته شو که وښې ښودل، هغې نه ما ته وروسته ما ګریف که د فایپ په تر ما بیا بل کمانډ وکارولو چې د دغې کمانډ او کوم آوټپوټ ته دغه د دې کمانډ لپاره انپوټ شولو چې ما بیا په دې کې سپیسیفیک سرچینګ وکړو چې ګریپ په ترو ګریپ کمانډ هم مونږ څنګه کړی دی ویلی دا چې د ګریپ په ترو مونږ کولی شو یو سپیسیفیک سټرینګ پیدا کړو په یو فایل کې. نو په پاس wd کې ما ته زین الله یوزر وګوره چې آیا شته دلته شتون لري. دا مونږ سره 5 و. بل ملګرو مونږ سره wc ده. wc ورډ کاونټ تاسو ته که یو فایل دلته مثال ایلیس کم په دغې عارف کوم فایل کې که زه لږه لیکنه وکړم نو تاسو ته دغې مثال لاینز ښیي څومره لغات په دې کې کېدي، څومره مثال لاینه کېدي، او همداشان تاسو ته د دې سایز ښیي یا د ټیکس او لیکنې کنټینټ سایز ښیي. نو ځکه چې وکړم زه ورته لیکم چې wc ما ته وښیه چې شه وښیه عارف فایل کې دلته ګورئ 0 لاین 0 ورډس همداشان هېڅ زه م ونه ښیلو. که زه دلته لاړ شم اوس عارف کې یو څه ولیکم، یا مثال تاسو ته زه ووایم چې کیټ که ما ته سلش etc ته لاړ شه. په etc کې کوم پیس wd دا یو ډیر فایل دی، په دې کې مثال ما ته 5 وکړم صحیح ته دلته 5 یو ښه اگزامپل هم شته. نو ما ته wc که ګورئ ملګرو ما مولټیپل کمانډ په یو لاین کې وکړول. نو ما زه اوس چې وکړم دلته ما ته wc که په دغې فایل کې چې کوم څومره ورډس دي او څومره لاینز دي او څومره یې سایز دی انټر کړئ. ګورئ تاسو ته لومړنی دا چې دي موږ سره د لومړنی چې دي دغه لاینز درته ښایي، بیا ورپسې تاسو ته ورډس ښایي او همداشان ورپسې تاسو ته چې ښایي تاسو ته بیا د دغې سایز ښایي، د دغې کانټینټ چې څومره یې سایز ده دا په بایټس کې. که موږ ملګرو ویلی و که نه چې تاسو هیلپ کارولی شئ ډاش هیلپ وکاروئ نو تاسو ته دې سره موږ سره غرض دي که نه اپشنې مثال تاسو سی هم ورسره لیکلی شئ ایم او ایل. زه ورته وایم چې مثال زه بیرته هغه کمانډ راوړم دلته ګورئ ملګرو ما ته wc که د دې سره تاسو چې ولیکئ ایل یوازې ما ته لاینز وښایه چې په دغې فایل کې څومره لاینز موجود دي انټر کړئ. تاسو ته شپږ دېرش لاینز ښیي. ګورئ زه ورته w وښیم نو پرنټ د ورډ کاونټس تاسو ته به خالي ورډس وښیي چې w تاسو په دې کې څومره لغات لرئ. هلته تاسو ته وایي چې 9 او که دلته راشم زه ورسره بل چې موږ سره ایل وکاروم نو موږ ته لاینز ښایي ایل خو موږ وکارولو، همداشان ایم ورسره وکاروئ نو ایم تاسو ته د کوم سایز دی د ورډس دغه کنټینټ سایز تاسو ته په بایټ کې ښایي. همداشان سی کې ورته پرنټ بایټ کاونټس موږ سره سی هم موږ سره کاونټ کوي تاسو ته دغه ښایي. ښه دا موږ سره ملګرو چې و د موږ سره wc یا ورډ کاونټ کمانډ. بل سټیټ د ملګرو چې دې باندې بیا موږ په ډیټیل سره خبرې وکړو چې تاسو چې ولیکئ مثال په طور سټیټ ولیکئ سټیټ ولیکئ او دلته مثال یو عملی ورته په نښه کوي. مثال تاسو ته وایي چې فایل نیم چې دی عملی دی هغې سایز چې دی دومره دی او همداشان دلته آینوډ نمبر درته ښیي آینوډ نمبر چې دی آینوډ نمبر او بلاکس درته ښایي بلاک او دلته تاسو ته یو آی ډي ښایي د یوزر کوم روټ یوزر چې د هغې 0 آی ډي د یو آی ډي همداشان تاسو ته جی آی ډي ښایي مختلف ډوله معلومات درکوي. دغه بیا موږ هلته کله چې لاړ شو بیا په آینوډ نمبر چې شی ده هغې باندې موږ بیا ډسکس کوو چې هلته موږ کولی شو هلته ما لیکلي دي واضحه لکه دلته راشه آینوډ از ا لوکیشن ان هارډ ډیسک which have the metadata in hard disk. آینوډ دا په هارډ ډیسک کې هغه لوکیشن ده یا چې دا موږ سره میټا ډیټا په هارډ ډیسک کې سیو کوي یا ظاهره کوي او هر آینوډ چې دا بیا یونیک نمبر لري. دلته تاسو بیا کتلی شئ چې موږ کله ډیسک مینجمنټ کمانډس ووایو هغې سره بیا تاسو لا په ډیټیل سره پوه شئ. نو دلته زه راځمه بل موږ سره چې دی بل موږ سره سټینډرډ آوټپوټ
انپوټ او آوټپوټ سټریمز یا ګورئ ملګرو دلته به زه تاسو ته چې کوم لینکس سټینډرډ سټریمز فور سیوینګ ډیټا ان ډیفرنٹ مینر کوم د سټینډرډ آوټپوټ او سټینډرډ انپوټ او سټینډرډ ایرر دغه موږ سره کریکټرز دي ملګرو یا به ووایو چې دغه د څه له خاطر استعمالي کېږي دا لیکل دي چې وای از امپورټنټ ولې موږ سره مهم دي سټینډرډ آوټپوټ او سټینډرډ انپوټ او سټینډرډ ایرر سټریم دغه موږ سره چې دي دغه کریکټر دي د څه له خاطر استعمالېږي د لپاره استعمالېږي چې هیلپ کنټرول ویر انپوټ کام فرام and where output مطلب د سټینډرډ آوټپوټ یا سټینډرډ انپوټ یا سټینډرډ ایرر دغه موږ ته دا ښایي چې ډېر موږ سره بیا هلته په سکرپټینګ کې اټومیشن کې ډېر مهم دی لاکس فایل چې مثال د یو فایل او هغې انپوټ باید چېرته لاړ شي هغې آوټپوټ کوم فایل ته مثال موږ هلته سټینډرډ ویلی ګو نو هغه موږ سره د سټینډرډ انپوټ آوټپوټ په ترو کولی شو سټینډرډ انپوټ دغه موږ سره بای ډیفالټ کیبورډ دی تاسو چې کله کیبورډ له لارې تاسو یو څه دهلوئ دا موږ سره سټینډرډ انپوټ دی او سټینډرډ آوټپوټ سکرین بای ډیفالټ موږ ته چې یو څه ډسپلی کوي دا موږ سره یو سټینډرډ آوټپوټ دی او سټینډرډ ایرر مطلب چې تاسو کوم ایرر میسیج درځي هغه سټینډرډ ایرر ده لکه دلته موږ سره دغه سټریمز دي چې دې لپاره کړي سټینډرډ انپوټ سټریم چې دغه موږ سره دغه علامه یا ګریټر دین علامه ده چې اوس هلته زه تاسو ته پراکټیکل وکړم دلته تاسو نه پوهیږئ سټینډرډ آوټپوټ سټریم موږ سره دغه علامه ده دا موږ سره سټینډرډ آوټپوټ سټریم دی چې دغه علامه یوازې تاسو واچوله بیا هم واچوه دا اوور رایټ کوي دغه بیرته غواړي چې دویم ځله موږ سره کپي شي هلته ګورئ this means overwrite if there were something at this file delete all old که په اولډ ډیټا هم کې په هغې نه بیا اوور رایټ کوي دا د ایرر لپاره دی سټینډرډ ایرر سټریم چې دې باندې زه تاسو ته د اگزامپل تاسو کتلی شئ زه تاسو ته پراکټیکل کار زه راځم ملګرو ګورئ زه اوس ایلیس کوم ماینس ایل د دغې انپوټ دغې دا موږ سره اوس سټینډرډ هغه شولو انپوټ شولو نو دلته ګورئ زه چې اوس دا انټر کوم د دغې سټینډرډ آوټپوټ چیرته ځي آوټپوټ یې موږ ته په سکرین باندې ډسپلی کېږي چې دې ته سټینډرډ آوټپوټ ویل کېږي که نه پوهېدئ ملګرو بار بار زما دا خبرې واورئ نو تاسو به لا ښه پوه شئ زه انټر کوم دا ګورئ ملګرو دې ته سټینډرډ آوټپوټ ویل کېږي نو تاسو چې دا مانیج کوئ شي دا باید چیرته لاړ شي او همداشان سټینډرډ انپوټ باید کوم ځای کې واخلي دې لپاره موږ سره سټینډرډ سټریم دی چې انپوټ سټریم لرو او آوټ سټریم او ایرر سټریم لرو نو زه وایم چې مثال د کوم انپوټ چې ما ورکړلو د دغې آوټپوټ د چیرته لاړ شي ماته د په یو فایل کې ظاهره شي د مکمل آوټپوټ نو تاسو به هغې لپاره بیا آوټپوټ سټریم کاروئ زه ورته وایم ایلیس ماینس ایل د دغې کوم آوټپوټ چې دی ماته هغه چې وکړه ماته د سټینډرډ آوټپوټ دغې ته چته واچوه دا ماته ولیکه ډاټ آوټ ډاټ ټي ایکس ټي ته به ولیکم صحیح ده ملګرو آوټپوټ ډاټ ټي ایکس ټي ته آوټپوټ ډاټ ټي ایکس ټي ته ماته واچوه صحیح ده انټر کړه ګوره د دې کوم هغه چې آوټپوټ هغه چېرته لاړو د دې سټینډرډ سټریم سټینډرډ آوټپوټ سټریم په تر موږ دغې فایل ته ولیږلو اوس موږ سره په سکرین باندې نشو شو دا موږ منیج کړو چې مثال دې فایل ته کله چې مثال موږ سره د یو سکرپټ کوم لاکس جنریټ کېږي هغه د کوم فایل ته ځي موږ سره د سکرین باندې ښودل کېږي چې هلته موږ بیا اډوانس کې وایو تاسو ښایي دلته دومره لږ کنسپټ آیډیا ولرئ نو زه اوس که کیټ کم تاسو ته دغه کوم ډیټیل چې دي معلومات دا آوټپوټ دغه به موږ سره دغې فایل کې څنګه شوی وي سټور شوی وي کیټ که آوټپوټ ډاټ ټي ایکس ټي ګورئ ملګرو هغه ټول کوم آوټپوټ چې هغه موږ سره هغې فایل ته راغلی دی بلې موږ سره سټینډرډ آوټپوټ او دغه موږ سره اوس که زه بیا بیرته ولیکم چې مثال ایلیس کا اوس موږ ته دا څه ډول لیست کوي دا ډول لیست کوي زه اوس دغه لیست ته چې دغه ماته واچوه چېرته په آوټپوټ ډاټ ټي ایکس ټي کې نو تاسو چې وکئ ورته ولیکئ چې ایلیس د دغې کوم آوټپوټ چې د هغه ماته ریډایرکټ که صحیح ده ریډایرکټ که چېرته یې ولیږه آوټپوټ ډاټ ټي ایکس ټي ته یې ولیږه دغه کوم سټریم چې دی آوټپوټ سټریم دا یې موږ ته اوور رایټ کوي کومه د پخوانۍ لیکنه چې د هغه څنګه کوي له منځه وړي هغه کانټینټ یوازې دغه به ور په اډ کې صحیح ده انټر کې ګورئ ملګرو زه اوس کیټ کوم آوټپوټ ډاټ ټي ایکس ټي نو دلته ګورئ موږ سره
یوازې کوم چې دغه ډایرکټریز کوم فایلونه دي دا یې راته آوټپوټ کړل، زه پخوانۍ هغه یې څنګه کړل اووررایټ کړل، هغه یې ختم کړل. نو که تاسو غواړئ چې دا دې هم موجود وي او موږ سره نوره کوم آوټپوټ چې غواړو هغه دې هم دلته راځي، هغې لپاره بیا تاسو بیا ډبل ګریټر دې علامه دې ته سټینډرډ آوټپوټ ویل کېږي. دلته به راشم ورته به لیکم چې ls -l دا موږ ته لانګ لیست راکوي. زه وایم چې دا هم څنګه کا، دا هم دلته واچوه، دا اووررایټ کوه ما سې دا مه ختموه. د هغې لپاره به تاسو راشئ بیا موږ سره سټینډرډ آوټپوټ دا به وکاروئ ډبل ډاټ او تاسو به چې وکئ د ډبل ډاټ بیا به تاسو فایل نیم ولیکئ. صحیح ده. نو اوس دا هغه چې دا موږ ته به یو لانګ لیست راکړي او بل به موږ سره یو د موږ سره بای ډیفالټ پرته دی هلته چې موږ واچول. اوس زه انټر کړم، ګورئ دا هم پرته دی هلته او د کوم چې موږ لانګ لیست هلته لاړو هغه به اووررایټ شوی نه وي. ګورئ زه ورته آوټپوټ ډاټ ټي ایکس ټي کوم. ګورئ ملګرو پخواني هم موجود دي موږ سره، دا موږ سره لانګ لیست هم دې ته آوټپوټ شولو چې دې ته آوټپوټ سټریم ویل کېږي، سټینډرډ آوټپوټ سټریم. ښه بل چې دی بلې موږ سره انپوټ ده، انپوټ سټریم موږ سره په لاینس کې هغه موږ سره د یو فایل څخه انپوټ اخلي. مثال په طور زه ورته وایم تاسو خو WC باندې پوه شوله چې موږ ته ووټ کاونټ کوي. زه ورته وایم چې WC موږ چې کا ووټ کاونټ کا دې ته انپوټ ریډایرکشن چې دغه انپوټ چې دی او هغه موږ ته چې کا دلته ماته یو فایل کې شو کا، یا تاسو ورته ولیکئ چې مثال د کوم فایل ماته مثال زه ورته وایم زه ایلیس کم دلته ګورئ زه ورته وایم چې په ارې فایل کې چې موجود دی هغه ماته دلته وښیه. نو WC کا ماته تاسو انپوټ ریډایرکشن دا ډول کولی شئ ارې ورته ولیکئ. د دې فایل کې ماته ووټ کاونټ په دې کې خو ما سره هیڅ نشته. که زه ورته وایم چې WC ماته ووټ کاونټ کا آوټپوټ دې ته چې آوټپوټ ډاټ ټي ایکس ټي فایل کې دلته ګورئ موږ سره 25 لاینه دي، دومره ورډس کې دي او دومره چې کې دي د سایز ده. بل ملګرو موږ سره سټینډرډ آوټپوټ ایرر ده. صحیح ده، سټینډرډ آوټپوټ ایرر ده. دلته ګورئ موږ سره سټینډرډ آوټپوټ ایرر سټینډرډ ایرر سټریم ده. صحیح ده، دا سټینډرډ ایرر سټریم ده. دې باندې خو تاسو پوه شولی چې دغه یوازې اووررایټ کوي، دا تاسو ته دویمه کپي هم جوړوي. بل موږ سره سټینډرډ ایرر سټریم دی. دا ګورئ که چېرته تاسو سره سیستم کې ایرر راتلله، صحیح ده، ګورئ ملګرو زه LL دا یو کمانډ دا ایرر ماته چې کوه دا د سټریم په ترو ماته یو فایل ته لیږدوه. صحیح ده. نو زه ورته وایم چې کوم ایرر لاکس جنریټ کېدل هغه چېرته اچوه. زه ورته وایم چې مثال په طور ما چې کله ls -l دا مالته ولیکل چې یو غلط کمانډ مې ولیکلو. صحیح ده، دغې کوم 2 به پریس کوئ او سټریم به واچوئ چې دغې ته ایرر سټریم ویل کېږي. صحیح ده، دغه کوم ایرر میسیج چې دی هغه دې ماته چېرته ځي. زه ورته وایم چې logs ډاټ زه ورته وایم چې مثال error ډاټ لاګ فایل کې ماته اچوه. صحیح ده، زه اوس انټر کړم. اوس د کوم ایرر چې دی ګورئ ملګرو زه اوس سمپلی هغه کمانډ دلته تاسو ته خالي ټایپ کړم چې دغې موږ ته ایرر چېرته ځي. ما ایرر سټریم نه دی کارولی. ګورئ ایرر یې موږ ته دلته په سکرین باندې وښودل. زه ورته وایم چې نه د دې کوم ایرر چې دی هغه ماته چېرته error ډاټ لاګ فایل ته لیږه. نو تاسو به چې ولیکئ اوس ما error ډاټ لاګ فایل ته ولېږل که نه په دې کمانډ باندې. نو زه اوس که کیټ کړم error ډاټ لاګ فایل وګورئ کوم ایرر چې دی هغه دلته راغلی. اوس دا ایرر هم موجود دی. که اوس زه مثال بل ایرر جوړ کړم ته وایم چې مثال کیټ کا /etc ته لاړ شه /etc ته لاړ شه هلته کوم چې مثال د شیډو کوم ډایرکټري ده دا شیډو ډایرکټري ملګرو ما نه یو هلته کمنټ کې یو ورور لیکلی چې دا شیډو ډایرکټري هم تاسو هلته په کاروندي باندې به اوس هم کار دا هم ذهن ته راغللو. شیډو ډایرکټري د هغې ته لاړ شه چې مثال په شیډو ډایرکټري کې موږ سره د یوزر پاسورډ سټور وي په انکریپټډ فارم کې چې دې باندې اوس خبرې وکړو. شیډو ډایرکټري ته لاړ شه مثال په طور په دلته ما ته پای پلمانو چې ګریف که ماته مثال ما کمانډ ګډوډ ولیکلو. صحیح ده، یا به مثال ولیکم هلته ما نه کمانډ ګډوډ شولو یا دلته ما سره د ایرر راغله. اوس دا ایرر چې ده
دلته ګوره سکرین باندې شو کېږي چې مثال دلته نو ډایرکټري دا ډول ډایرکټري موجود نه ده چې موږ دلته تا ته کیټ کو دغه وښیو. نو زه ورته وایم چې د کوم ایرر کوم هغه دی دا ماته یو فایل ته لیږدوه د چې د ایرر سټریم په ترو. نو اوس هلته په لاګ فایل کې دا هم موجود دي. اوس که زه بیرته راشم ورته ولیکم چې مثال دا کوم ایرر چې راځي د هغه ماته چې کوه ریډایرکټ کوه ټو د ایرر سټریم په ترو. ریډایرکټ کړه چې کوم فایل ته ایرر ډټ لاګ فایل ته، یا به ورته ولیکم چې ایرر ډټ لاګ فایل ته. که تاسو خالي ټول کړئ ملګرو هلته چې کوم کنټینټ دغه موجود دی په دې باندې به ریپلیس شي صحیح ده. او که اوور رایډ به شي، که تاسو دلته راشئ ورسره ډبل ګریټر دین علامه وشئ دا به اوور رایډ کېږي نه، هلته به دا به هم موجود وي او دغه کوم ایرر چې میسج دغه به زه اول اوور رایډ کوم. ګورئ ملګرو اوس که کیټ کوم تاسو ته ایرر ډټ لاګ ګوره اوور رایټ کړي دي که نه پخوانی کنټینټ له منځه تللی دي. تاسو غواړئ چې اوور رایټ کېږي نه نو تاسو به راشئ چېرته دلته و مثال بیا ډبل ګریټر دین علامه واچوئ، تاسو به انټر کړئ. اوس په دا هم پرته وي او دې باندې کوم ایرر میسج مو سره جنریټ شو هغه به هم هلته تللی وي. کیټ کا ایرر ډاټ لاګ ته لاړ شه. ګورئ ملګرو هغه هم موجود دي. دا دوه لاینه مو سره هم راغلل چې دا من سره سټینډرډ آوټپوټ او سټینډرډ انپوټ خو سټینډرډ ایرر سټریم وو. دې باندې تاسو کار وکړئ ملګرو. بل من سره یو ملګري هلته کوېشن کړی و کمنټ کې لیکلي و چې سلش کومه شیډو ډایرکټري د هغه تاسو ویلو چې د یوزر انکریپټډ پاسورډ سټور کړي. نو تاسو به چې وکړئ کیټ کا سلش ATC ډایرکټري کې من سره یو ګروپ کس ما ویل چې پاس WD د چې د یوزر په اړه معلومات سټور کړي چې دې باندې موږ ولیدلو. بل ګروپ د چې دا د ګروپ اړوند معلومات سټور کړي ATC کې ګروپ ډایرکټري ده. او بل من سره شیډو ده. شیډو ډایرکټري چې دا د ملګرو من سره د یوزر پاسورډ یوزرانو پاسورډ په انکریپټډ فارم که زه انټر کړم ګورئ ملګرو ما سره احمد یوزر دی هغه دلته دغه یوزر چې دی تاسو ګورئ هغې کوم پاسورډ چې دی هغه په انکریپټډ فارم کې دلته سټور شوی دی. همداشان د زین الله یوزر کوم پاسورډ ګورئ ملګرو هغه ټول پاسورډ په انکریپټډ فارم کې چول دی. دلته همداشان راشئ احمد جان یوزر کوم پاسورډ دی هغه هم انکریپټډ فارم کې چول دی صحیح ده. نو تاسو دا ډول د شیډو ډایرکټري کتلی شئ. د پاس راشم دلته ما سره که روټ موجود وي دلته روټ یوزر وکسئ کوم پاسورډ انکریپټډ فارم کې دلته سټور ده. دا من سره چې و ښه دغه د مونږ سره انپوټ او آوټپوټ ریډایرکشن و. ښه ملګرو ریکارډ دومره نه دی لینت شوي 232 منټس لږ به مونږ ملګرو یو پات ویلو چې یو ابسولوټ پات دی یو بل شی ده بل ریلیټیو پات دی چې په ایګزام کې ما ډېر ځای کوم ازموینې ورکړي دي په هغې کې مونږ سره دا ابسولوټ او ریلیټیو پات راغلی دی چې ابسولوټ او ریلیټیو پات شی دی. مونږ بیا وایو ملګرو هلته به تاسو مونږ وویل چې ریلیټیو پات چې دی هغه هیڅ د روټ نه سټارټ نه اخلي او ابسولوټ پات چې دی هغه د روټ څخه سټارټ اخلي. ګورئ زه اوس ځم کسا سی ډي علي ته لاړ شه علي ته دغه مونږ سره چې ده دغه ریلیټیو پات ته سی ډي علي ته لاړ شه صحیح ده. روټ ډایرکټري که د روټ څخه سټارټ نه اخلي دلته تاسو ته روټ نه دی ورته مخته. او که تاسو دلته ولیکل چې سلیش هوم ته لاړ شه دا یې مونږ سره هوم کې زین الله چې د هغې ډایرکټري ته لاړ شه. ګورئ دا مونږ سره ریلیټیو پات نه دی دا مونږ سره ابسولوټ پات دی کوم چې د روټ ډایرکټري څخه سټارټ اخلي. همداسې روټ کې او زین هوم کې هوم ته لاړ شه هغې کې زین الله ته دا مونږ سره چې ده دې ته ابسولوټ پات ویل کېږي صحیح ده. ریلیټیو پات څه ډول وي سی ډي مثال علي ګورئ علي ته لاړ شه دغې ته ریلیټیو علي کې مثال علي 1 ته لاړ شه په دې کې بیا مثال ټیسټ دا مونږ سره چې ده دې ته ریلیټیو پات ویل کېږي دا مونږ سره ابسولوټ پات ته د ملګرو په دې باندې څنګه شوی پوه شوي یاست. ښه دا مونږ سره پات و چې زه راشم خپل کوم هغه ته ګورئ ملګرو که چا پوښتنه وکړله چې سټینډرډ سټریم چې دی سټریمز ان لینکس چې دی یا سټینډرډ انپوټ دی آوټپوټ دی د څه له خاطر استعمالیږي دې له خاطر استعمالیږي چې موږ د خپل انپوټ چې دی دا کنټرول کړو چې مثال زموږ انپوټ چیرته کېږي او د هغې انپوټ او ریزلټ آوټپوټ چیرته ځي چې موږ بیا مخته وایو هغې باندې دې باندې تاسو پریکټس وکړئ. نمبر څه نشته پکې بل راځو دا موږ ټایپ صفات مو وویل دا موږ سره کومه پراکټیکل برخه مو وکړله
هیله د ملګرو چې درس باندې پوه شوي یاست. که کوم مشکل و تاسو کولی شئ کمنټ کې هلته کوېشن وکړئ، خپل نظرونه وړاندې کړئ ملګرو. تر هغې چې بیا زه راحاضرېږم، الله پاهونکی خدای مو سپارم.